دادا نو دادا خفه کېږه ما لږ وخت پاتې دی نو پیسې پکې شته که نه دادا نو اول کوڅو ډګډګې نه دي ډګډګې باندې باندې د سپیکر ایښي رواج و دادا پریدا دلته زما نوم تیر کړ صرف مینهوال نور خو د هغه د کور د حالاتو نه د کار نه خبرې په خبره ځان پوی کا واوروره دا بله میاشت مې ویلې دې میاشت کې در کوم دا میاشت هم دا دې پوره شوله ښه پوهېږي چې دلته کور کې مشکلات دي ماته مریضان لرم کور کې نوسیان دي نور د کور مصرف دی وروره دا زه په څه پوره 5000 روپۍ زه کم ځای ته دا ورسومه زامن زامنو نه زه نه غواړم او دې زمانه نه غواړي او د دادا چپړې خو پرتې دي د خیره دادا خو دادا دی که نه دادا ما ته به لږې روپۍ راکړي زوی ته مې ستا مهربانه لمسي ده شوده او پامپرې او یو څو روپۍ پکې ما ته پاتې شي د خیره سره بیا خو پوهېږئ ځکه برید خنډۍ دا دی ورته وکړم ورځه په دادا ته صحیح ده مازدیګره پورې مقصد زما غم وخوره زه خدای پامه دادا السلام علیکم ګورې دادا خو دادا دی که نه دادا ما ویلې که نه مزی دې څومره ښایسته دی نامه خو دی بالکل هو ګران دی در باندې که نه خو دادا پمپر او شیدې خلا شوي دي مسي دي ځان ته خو یې نه اخلمه که نه مسي ته دې اخلمه هلکه تر اوسه خو تم را باندې تاوان وي نو سیم تاوان دي اوس خبره د پمپرو راله والکه زه د 8000 روپۍ کم ته ورسوم پمپر ته شي چوشک ته شي د کور خرچه شي بس مې اخله ورته پرېږده چې وږې د مور خو شوده نشته خو پمپر په ځای به ورته ټوټې کېدي خو د شیدو په ځای به څه وکړي 500 روپۍ دې راکړه د شیدو پمپرې به ورته راوړم لمسی دی بېرته زما زوی دی لږ خفه کېږم هم په که نه تر څه وخته به دي په ما تاواني یو 500 روپۍ ورکړه دته ابۍ ده لاړ شه پیسې واخله یاره دادا که نه دادا خو دادا دی پرېږده یاره زه تر قیامته په ما تاوان یو سلګون به اضافه ورنه کړي په خبره ځان پوی کا صحیح شو ورکه 500 روپۍ ورکه ورته ډېر کنجوس دادا اوه دادا حجره کې ناست دی نن د جمعې ورځ ده تنها به کوټه کې ناست دی نو دادا خفه کېږه ما لږ وخت پاتې دی درغم دادا هله وی اولاد ته واده وکړه سم به شي دا یې واده ورته وکړه 2-3 بچي هغه هم در باندې تاوان او بیا دا یې لاسه کې بچي خو تاوان نوسي خو تاوان د پمپر پیسې راکړه ډېره مشکل دادا وعلیکم سلام جوړې خیر حلالي ده خیر خیرت دادا یو 2000 روپۍ خوراک یو 2000 روپۍ خوراک 2000 روپۍ څه کې زما خو سر کرم زما یو 2000 مې د بل چا نه باسي یو 2000 ته راک د خسر دی یاره اوس به مې څه ویلي والکه زلمی سړی کوېدل مې درته وکړه نو اوس ما پیسې د کومه کړې د 8000 روپۍ زه کور ته ورسوم که ستا خسر کور ته یې ورسوم ولې دې راته کوله دادا خیر چې ښه دې راته کوله چې یو خان ساتې کوټې به غټې جوړی چې اوس دې راته کړې 2000 روپۍ ما ته پیدا کوي راکوي به چې زه لاړ شم کني په شرمونو شرمېږم هلته یاره نو نه پوهېږم خلکو به ویل چې خدای اولاد راکړي چې زه اسوده شم ما ته اولاد خدای پاک راکړی دی اسودګي څه کوي چې تر اوسه پورې یو وی د پمپر پیسې راکړه بل وی خسر که رزم پیسې راکړه یاره نو ورشه یو 2000 روپۍ دته مونږ ویلو چې مونږ ورشه در به کي ورشه 2000 روپۍ ورکړه دی هلک ته تر قیامته پورې راکه زه دې اولاد ته اریان پاتې یم پخوا به چې اولاد زلمی شو پلار به خوشحاله و چې زه اوس به مې یو څه بار کم شي اوس به مونږ په اوږو اوس هم پراته دي یو پمپر ته پیسې بل خسر که رزم الله دې ورحمېږي
دغه ماش مې پرون واغېسته ماریزه 3-4 مې سودا راوړه دا 3-4 مې کېښودل مالیزه دا به کور کې یو مړي ژوندي ته مریض ته پکار شي دا هم 2000 ته نه یو وړي 500 بل وي زه خو مېلمانه هم را روان دي زه خو ګورو به الله دې دې ته هدایت وکړي څه وکړو سلام علیکم پلار جان وعلیکم السلام ټول خیر پلار جان استاد څه فرمان راوړی دی نن راته ډېر تپخوشه ښکاري پلار جان تپخوشه خو به یم ستاسو غوندې زامن چې لرم تپخوشه به ولې نه مخکې یو راغی ورپسې بل را اوس به تا کوم فرمان راوړي پلار جانه د موبایل شمې ماته شوې او نن شپه د پابجي ګیم لرم زه باید حتما جوړه کړم ماته 1.5 زره روپۍ پکار دي پلار جان 1.5 زره روپۍ والکه تاسو ځان سره دا فکر لرئ چې دا پلار مې 8 زره روپۍ اخلي دا د کور خرچه کی دا ستاسو د پمپرو پیسې کی دا ستاسو د موبایل او دا ستاسو د خسرانو پیسې کی دا زه چیرته ورسوم خو نن شپه مسابقه لرم پلار جان 1.5 زره روپۍ دي ورکه 1.5 زره روپۍ پاتې دي هغه هم دې ته ورکه او بس بیا به کینو چې څه کېږي به کېږي زه واله ورکه مننه پلار جان زه دا سوال دی راکه او راکه په دې رقم خو نه کېږي زامن زلمیان که مونږ وایو چې زمونږ به اوږې سپکې شي دا یو راځي جدا جدا فرمایشتونه راکړي دا رقم خو نه کېږي واده والا خو سر د نن نه بیالوم تر قیامته به په ما تاوان وي داسې خو نه کېږي دادا نن به در باندې داسې یو زیری وکړم چې ټول عمر به خوشحاله ستا د زوی ارمانونه پوره شول نور به ته کار مار ته نه ځې د خیره په کور کې به کښېنې دادا خوده دې مړه بیا د خوشحالۍ خبر دی راپایسه و زیری به وکړه دا چې خبر شي د خوشحالۍ نه به بخ کېږي زوی داسې دادا خدای دې بیخو نه باسه په دې کار خوب دې راته ټول خراب څه چل دی بالښت دې خودو دا دی بالښت دې ستا بیخو نه باسي دا اوس مې خوب لیده چې چېرته ښه کار دې پیدا کړی دی رواجه و دادا صحیح چنګ وکړه وایه خبره شا وډبوه وایه داسې نه که نه لږ صحیح داسې شاباسي ته خو اول خبره وکړه بیا به دې داسې وډبوه دادا مزې به وکړې مزې چې په دې لاره باندې زه هر سړی به وایي چې اوه دا وګوره دا خو د انور پلار دی اوه چې داسې مزې خلک به ورته چې دا وګوره کار خایا څه کار دې پیدا ما سره خو پرېږده تا سره به خلک عکسونه اوس کار دې څه پیدا کړی ویما په دې یو کال کې به دننه بنګلې موټرې به وي ګاډي به وي بلډینګونه به وي اوس ته به بولالې وې او که دا کار یادې چې څه کار دې پیدا کړی څنګه چې مخلص بچی فلم دی هماغسې به زه د فلم هلک جوړېږم پروډکشن ته تللی وم چې دا مې کړلی که نه د ایکټینګ یې راته خوښ چې خوښ یې کړو وایي همدغه دی که نه وی د مخلص پوټې کاپي بس دا اړیکې قبول کړم سر د سبا نه به د خیره شوټینګ شروع نو پیسې پکې شته که نه دادا نو اوله کې خو سړی همداسې کار کوي چې مشهوره شي چې یو کال 2 کاله دې کار وکړي چې مشهوره شي بیا به دا بلډینګ بنګلې به وي بنټلې به وي پیسې به وي را روانې به وي یو کال 2 کاله نو ته به اکټر جوړېږي ما ته وګوره ما ته ځان هوښیار کا اکمل پیژنې سخت مینهوال یم که نه اکمل رحماني که نه ګوره خبرې ته غوږ نیسه ایکټینګ کوي خبرې ته غوږ ونیسه ایکټینګ میکټینګ پرېږده 15 کاله شو چې په دې هنر کې هغه کار کوي تیاتر کې کار کوي پوهېږي چې څه کوي ډګډګې نه دی ډګډګې باندې غریب کوم لسپیکر ایښي هلته بچو ته یو سیر وړه ماښام یو 15 ډوډۍ پیسې پیدا کوي نور کار مار غریبي نشته دی مخلص پیژنې وای دا سخت مینهوال یم که نه چې وینم نو خو صرف مینهوال
صرف میناواله نور خداغه د کور د حالاتو نه د کار نه خبرې چې مې ډېرې پیسې لري ولې نه یم خبره واله که هغه دوکان یې تا لیدلی چې په ټوله ورځ کې 2 کسان ورته نه د بجلۍ سامان یې ایښی دی او هغه خو یې لا پرېږده نوراني پېژنې څه ښایسته که نه کله چې د پلار رول کوي کله د معلم کله د استاد کله د بدمعاش ډېر ښایسته کرکټر دی د هغې مینهوال یم خو زه دغه درته یم چې هغه ډېرې پیسې لري خدایه او ما هغه درته یادوم هر رول کوي مګم پوهېږي یو زوړ موټر لري په ښار کې کار کوي کله ورسره د تیلو پیسې نه کله ورسره د سودا پیسې نه کله یې خرچه نه وروره چې هغې پکې څه وکړه چې تا اوس د اکټرۍ شوق کړی دی موبایل دې راکړه دادا موبایل څه کوي ته موبایل دې راکړه السلام علیکم جوړې تکړی په خیر یې خالد وروره زما د نیکم توبه ده زما نوم د پروډکشن نه لرې کوه بچی فلمي بچ څومره لابې دی راته والي یو خپه دی په بل ما فکر کوم چې مخلص به څومره پیسه دار دی نوراني ماما به څومره پیسه دار دی هغه یو فلم کې ماما دی اوس ماما مشهور دی اکمل رحماني به څومره پیسه دار دی ولا چې د دې بیچارهګانو د ژوند نه چې خبر شوم ما ته جړا راغله چې کش کې مې لګي پیسې لرلې چې ورسره کومه کې مې کوله چې همداسې خپل هنر کې کار کول او وطنوالو ته خدمت کول پرېږده دلته زما نوم ترې کټ کړه نه غواړم ایکټینګ زه چې هیرو کېږم د خپل پلار هیرو کېږم د خپل پلار هیرو به شم د نن نه بعد بیا ایکټینګ ته لاړې ایکټینګ پرېږده که نه د پلار هیرو به شم بیلچه او کولنګ او سهار وختي به مزدورۍ ته ځم او بیا به پلار ته نغدې روپۍ راوړم د خدای په امان دادا اوس مې په شا وډبوه اوس پوه شوم چې یو تا نه یو څه جوړېږي داسې کار وکړه د خپل پلار خدمت وکړه د خپلو وړو بچیانو خدمت وکړه پرون ما ته را روان و چې 500 روپۍ راکړه چې زه بچیانو ته پیمپر یالم نو ته ځان سره دا سوچ وکړه سبا به دا ستا زامن نه دي تا ته به وایي چې دادا ته به ورته او ابدک شوي ابه ورته وایي چې 10 روپۍ راکړه پوه شوې ته به ورته چې 10 روپۍ څه کوې ابه وایي چې زوی ته چشني یالم ته خو 500 غواړې ابه 10 روپۍ چشني دپاره غواړې پوه شوې که نه خپل غریبي خپل کار دادا سر دننه پاکه شرور باندې به تعلیم کوو زمونږ نه وخت تیر دی خو بیا هم نه دی تیر د شپې له خوا نه کوشش کومه چې چېرته کورس کې داخله وکړم او ختمات یاد کړم او نور به ملا تړم او کار به کوم بالکل زه چې په سپینه ږیره لګیم او 5000 روپۍ کار کوم ته نه شي کولی همدغه اوس ځم همدا اوس او هلته یو شرکت دی د چرګانو فارم دی په هماغې کې هلته صفایي شو والکه ارور دې ځان سره بوزه اوس هم ورته کویزن کړې ده هغه هم ځان سره که افارم کې والکه که بل څه نه وي د خسر کور خو به پوره کوي که نه اوی خبره واوره بل هم ځان سره بوزه چې مو وایي موبایل مې خراب دی پوه شوې که 15000 هم ورکوي هغې به تعلیم وکړو چې د پبجي مبجي نه واورو بس دا نو درته خوښه ده ته خو مشر یې هو که نه دادا هو دادا زړه دې رښتیا